ټیک ټاکر ثناګل په سوشل میډیا باندې کوم کارونه شروع کړي دي، هغې کومه بې حیایي شروع کړې ده چې د هغې د وجې ډېر زیات پښتانه هم په خپل منځ کې په جنګ شوي دي. نو نن به تاسو سره د دې هغه حقیقت شریکوم، د دې هغه ویډیو به هم در سره شریکوم چې دغه ویډیو د وجې دا ډېره زیاته وشرمېده، بې حیایي کړې ده. نو خامخا را سره تر اخره پاتې شئ. د ټولو نه اول به تاسو ته دا ووایم چې ثناګل هغه جینۍ ده چې دې په سعودي عرب کې د ارشد خان سره هلته ټیک ټاک یې به جوړولې او دا هلته اوسېدله او هلته به یې په سعودي عرب کې په هوټل کې کار کولو چې دغه هوټل د ارشد خان ارشد خان چې هغه هلک دی چې کلونجي په نوم باندې یادېږي او ځان ته ډاکټر هم وایي، خو دغلته د سید ولی شاه په نوم باندې یو هلک بیا د دوی خلاف یو کمپین شروع کړو، د دوی په خلاف یې دا غږ پورته کړو چې سعودي عرب ته دې هلک یعنې ارشد پښتنه جینۍ راوستې ده او پښتانه پرې شرموي او دغه جینۍ چلوي. خو د دې په خلاف دې خلکو ثبوت وړاندې نه کو، خو اخر دوی هم دومره مجبوره شول چې دغه جینۍ پاکستان ته راولېږله. چې کله پاکستان ته راغله نو دې جینۍ مختلف قسم ټیک ټاکرانو سره ملاقاتونه وکړل، ځکه چې دا بیا مشهوره هم شوله او کله چې دې ملاقاتونه وکړل نو په دې باندې بیا ارشد خان غصه هم و او ارشد خان بیا دې سره په لایف ویډیو کې څه شور هم کړی دی، جګړه ورسره هم کړې ده. د هغې نه پس چې د دوی دواړو په خپل منځ کې نالګي راغلې ده نو 13 ورځ په سعودي عرب کې ارشد او سید ولی شاه هم جنګ کړی دی. نو درنو دوستانو، د خبرې مقصد مې دا دی چې دا ټیک ټاکران چې کوم دي د دوی د وجې همیشه پښتانه شرمېدلي دي، دا هیڅ کوم داسې ښه پیشه نه ده. دا خلک چې دي په پردو سندرو باندې خپلې شونډې خوځوي، په پردو خبرو باندې خپلې شونډې خوځوي او دوی غواړي چې ګنې موږ ډېر لوی اداکاران یو، خو دا اداکاري نه ده او نه دا هنر دی، دا تشه بې حیایي ده، ځکه چې دوی صرف د خپل جسم نمایش کوي. که په لایو ویډیوګانو کې هم وکتل شي نو دوی صرف بس یو بل ته پنشمنټ ورکوي، د خپل جسم نمایش کوي، یو بل ته خپل اندامونه ښیي، نور هېڅ هم نه کوي. نو زموږ ټولو پښتنو ته خواست دی چې د دې بېهوده خلکو نه خپل بچي وساتئ، ځکه چې د دوی مقصد دا دی چې دوی خپلې پیسې وګټي او د پیسو په بدل کې د پښتنو بچي او پښتانه وشرموي.